د پښتو مشهور اداکار طارق جمال ولې فلمونه پرېښودل او نن سبا په څه حال دی؟ ملګرو که غواړئ چې د طارق جمال صاحب د حاله خبر شي ویډیو تر اخر را سره وګورئ. په دې ویډیو کې به له تاسو سره د طارق جمال د ژوند ټول حقیقت شریکوم چې تاسو هم خبر شئ. خو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو له تاسو څخه دا یو خواست یوه هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. طارق جمال چې د خپل فن آغاز یې له پی ټي وي ډرامو څخه کړی و او د ډېرې ښې اداکارۍ او د خپل کمال اکټینګ له وجې نه په ډېر لږ وخت کې د هر چا سترګې ځان ته ورواړولې او ډېر مینوال یې پیدا کړل. طارق جمال چې په فرازي هم یادیږي د ټي وي ډرامو نه پس په سی ډي ډرامو کې هم بلها کار وکړ او ښه کامیابي وموندله. خو آیا تاسو خبر یې چې اوس یې ژوند څنګه تیریږي؟ دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې را سره وګورئ. کله چې د سی ډیز ډرامو دور ختم شو نو طارق جمال د پښتو فلمونو طرف ته لاړ او په پښتو فلمونو کې هم د خپلې شاندارې اداکارۍ په وجه ښه نوم پیدا کړ او د هغه نه به فلم نومګړی و. طارق جمال په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی او هر فلم یې ډیر زیات کامیاب کړی دی. خو وروسته طارق جمال یو دم له فلمونو څخه غایب شو. طارق جمال په خپله یوه تازه انټرویو کې د خپل ژوند حال څه داسې وایي او وایي چې کله هم د یو اداکار عمر زیات شي هغه ته بیا هغه کار او عزت نه میلاویږي او هغه وایي چې دا کار زموږ ټولو اداکارانو سره کیږي. طارق جمال وایي چې اوس ډیر نوي اداکاران راغلي چې نه خو په کار پوهیږي او نه معیاري کار کولی شي او پیسې هم کمې اخلي. نو په همدې وجه ډایرکټر او پروډیوسر په هغو اداکارانو کار کوي او خپل فلم پرې چلوي. طارق جمال وایي چې نن سبا څوک فلم کتوله نه ځي ټول دغه ډانسونو له ځي او بیا څوک دا نه ګوري چې فلم کې څوک دي. نو ځکه د پښتو فلمونو حالات نن سبا ډیر خراب دي او ټول په همدغه کار سره چلیږي. طارق جمال وایي چې موږ خو حکومت ته هم ښه مضبوط ټیکس ورکوو خو حکومت زموږ د اداکارانو ټولې لارې بندي کړي دي. طارق جمال وایي چې نشترحال دې موږ له راکړي چې موږ پکې خپل پروګرامونه شروع کړو او خپلو اداکارانو لا پکې تنخواه هم وټاکو او یا دې حکومت موږ لا ماهانه تنخواه وټاکي او زموږ ضروریات دې هم پوره کړي کنې موږ به احتجاج وکړو او ټول به په سړکونو راووځو. ملګرو دا و د طارق جمال د ژوند حقیقت چې تاسو سره مو شریک کړ. که غواړئ چې دغسې معلومات وخت په وخت نور هم در سره شریک کړو د هغې دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. ملګرو که تاسو طارق جمال پیژنئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ چې تاسو د هغه اداکاري خوښیږي او که نه. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.